قد عدت يا ابو سليمان الداراني رحمه الله بويلا اصل كل خير في الدنيا والاخره الخوف من الله عز وجل د ټولو خیرونو اصل او بنیاد دنیا او آخرت کې دا دی چې انسان د الله رب العالمین نه ویریږي وکل قلب ليس فيه خوف هر هغه زړه چې هغې کې د مولا یره نه وي قلب خریب هغه زړه دی چې کنډر دی کنډر دا کنډر زړه دی چې د الله یره پکې نه وي زمونږ دا زړونه نن کنډر شوي دي د الله یره پکې نشته دی د الله یره چې کله زړه کې رانشي لاس به ورځي هغه ځایونو ته چې هغلته ورلل د هغې حرام او ناروا دي د الله یره چې کله زړه کې رانشي قدم به هغه ځای له ځي چې هلته تک حرام دی د الله یره چې کله زړه کې نه وي هغه لباس به اچولی کېږي چې هغه لباس استعمالول حرام دي د الله رب العالمین خوف چې کله زړه کې نه وي په هغې خبرو کې به خوله استعمالیږي چې په هغې باندې انسان ورته ځي خوف د انسان دپاره ډېر قوي چابک دی او دا د انسان دپاره ډېر قوي واګی دی چې انسان د دې د وجې نه کنټرولېږي عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه به ویلي وایي التقي ملجم هغه څوک چې تقوادار دی وایي هغې ته واګې پراته دي هغې ته واګې لګول شوي دي داسې دی لکه هغه څاروی چې هغې ته واګې پراته وي داسې په لار باندې سیده روان دی یو طرف ته بل طرف ته نه ګوري ضرر چاله نه ورکوي او کنټرول دی متقي انسان د الله نه یریدونکی انسان کنټرولي ژوند لري انسان چې بې تقوا شي او بې خوفه شي د ده زندګي بې کنټروله شي د ده زندګي د الله رب العالمین په نافرمانۍ کې شي د الله په خلاف کې شي خو د دې سره هم بیا وایي زه الله منم زه رسول منم زه قرآن منم ولې دا درې خبرې انسان له فایده نه ورکوي کله چې د الله او رسول او د قرآن فرمودات د انسان په دې جسد کې نه وي او د انسان په حیات کې نه وي او د انسان په ژوند کې نه وي ای ایمان والو دا خوف الهي د خولې نه د عمل تښکته کوي دا خوف الهي د خولې نه د خپل زړه تښکته کوي او دا خوف الهي په د خپل جسد باندې راښکاره کوي او د هغې اثر دی په موږ او تاسې باندې ولیدل شي دا ډېره سخته ورځ ده چې انسان نه روح ځي انسان مري او د سره د الله خوف نه د سره د الله رب العالمین یره نه یو ځل د یو بوډا په څنګ کې ناست وم د مرګ تذکره مو کوله هغه په ژړا شو وایي د الله په ذات مې دې قسم وي چې په دې خپل ژوند کې مې د نورو خبرو څه دونه سوچ او فکر نشته لکه څومره چې د مرګ ته فکر وړی ما چې زما نه به دا روح څنګه وځي په ما باندې به دا حالت سخت وي او که نه ما باندې به ارام وي د دې مؤمن د خبرو والله چې په ما باندې اثر وکړو چې یا الله ستا نه څوک دونه یېرېږي او د دې خبرې دونه غم ورسره دی داسې کس به ته چېرته معذب ونه ګرځې او دې کس له ته عذاب نه ورکوې ربه زموږ ستا طریقه دا نه ده چې داسې خلق ته په عذاب کې واقع کړي داسې خلقو ته الله عز وجل نجات ورکوي داسې خلقو ته الله رب العالمین خلاصون ورکوي لیکن زموږ سره د خپل مرګ غم نشته دی موږ سره د خپل آخرت غم نشته چې د الله مخې ته به موږ پیش کېږو حسن بصري رحمه الله وایي ويومان وليلتان لم تسمع الخلائق بمثلهن قط وی دو ورځې دي او دوه شپې دي چې انسانانو او ټول مخلوق د هغې په څېر باندې سختترین شپې او ورځې چېرته هم نه لیدلي دي او نه اورېدلي دي وی لیلة تبیت مع اهل القبور وی یو هغه شپه ده چې ته پکې شپه تېرې د قبرونو والاو سره دا ډېره سخته شپه ده چې انسان د قبرونو والاو په څنګ کې پرېوته تر اوسه پورې دې په دې قبر کې شپه نه ده کړې خو د ده پکې اوله شپه راغله وایي ستا هغه اوله شپه په قبر کې ولیلة صبیحتها یوم القیامه او هغه شپه د دویم نمبر کې چې سبا ته د قیامت ورځ قایمیږي نو دا ډېره سخته شپه ده په انسان باندې چې سبا ته د قیامت ورځ قایمیږي او دا نن ورځ او دا نن شپه دی وایي دغه شپه ډېره سخته شپه ده یو د قبر لومړنۍ شپه او بل هغه شپه چې سبا باندې د هغې قیامت قایمیږي او بل وایي دوه ورځې دي وایي ویوم یأتیک البشیر من الله یو هغه ورځ ده ډېره سخته ورځ ده چې یو کس راځي ملک زیری درکوونکی د الله د لوري نه تا ته اما بالجنه و اما بالنار یا به دله زیری راوړي په جنت ته چې جنتي او یا به دله زیری راوړي په اور باندې چې اور ته به ځي دا سخته ورځ ده چې دا ملک ستا لوري ته روان دی او په هغې باندې آثار معلومیږي چې دا د الله د طرف نه راغلی دی پته نه لګېږي چې ما ته به براعت راکوي د اور نه او که نه ما به په اور کې اچوي او دا جیل به زما دپاره لیکي دا ډېره سخته ورځ ده په انسان او دویمه ډېره سخته ورځ ویوم تعطى کتابک بیمینک او بشمالک وایي هغه ورځ چې عملنامې تقسیمیږي او ته ولاړې خپلې عملنامې ته د هغې په انتظار باندې او دا پته درته نه لګېږي
چې ماله به په چپ لاس باندې عملنامه راکولی کېږي او که په ښي لاس باندې به ماته عملنامه راکولی کېږي. دا ډېر سخت حالت دی په انسان باندې چې دواړه لاسونه داسې دي او دا په بدن باندې بربند دی او د ده هېڅ نشته دی او دا انتظار کوي دې ته چې اوس به ماته یا د جنت ټکټ راکولی کېږي او یا به زه د اور په طرف باندې ځم او اور کې به واقع کېږم. دا 2 شپې او دا 2 ورځې ډېرې سختې ورځې دي په انسانانو باندې او دا په موږ او تاسې باندې را روانې دي. والله العظیم د دې نه خلاصون نشو منده کولی، د دې نه نجات نشو منده کولی، مګر دا چې په دنیا کې موږ او تاسې د مرګ نه مخکې استعداد ولرو، امادګي ولرو، ځان لږ جوړ کړو، خپل شکلونه جوړ کړو، خپل نظام جوړ کړو، خپل سیاست جوړ کړو، خپل الهي تعلق د رب العالمین سره برابر کړو. دغه څیزونه به موږ له دا پیدا راکوي په دغه ورځ باندې. د مرګ نه مخکې د الله عز وجل نه یره ډېره ضرور او ډېره لازم ده چې کله انسان باندې مرګ راشي او د الله نه یېرېده، خوشحالي ده او سعادت ده او نیکبختي ده او د دې انسان دپاره دی او دا انسان جنت ته روان دی او د الله د اور نه بچ شو. الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسې د مرګ نه مخکې د الله نه یېرېدونکي وګرځوي، د مرګ نه مخکې د الله رب العالمین موږ د ګناهونو نه رابند کړي، د مرګ نه مخکې د الله عز وجل موږ او تاسې ته د یو ښایسته صالح او مزیدارې توبې توفیق راکړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.